د امریکا ولسمشر د جرمونو په نړیواله محکمه بندیزونه ولګول. سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو فرمان په لاسلیک کولو سره د جرمونو په نړیواله محکمه بندیزونه ولګول. سپینه ماڼۍ وایي چې دغه بندیزونه د امریکا او اسرائیل په اړه د بې اساسه تحقیقاتو له کبله د جرمونو په نړیوالې محکمې باندې لګول شوي دي. د ټرمپ په نوي فرمان کې ویل شوي دي چې په هاګ کې دغې محکمې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو د حکم په صادرولو سره له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستې او په داسې نامشروع او بې اساسه اقداماتو کې دخیله شوي چې امریکا او نږدې ملګري اسرائیل په نښه کوي. د دغو بندیزونو په اساس د جرمونو د نړیوالې محکمې د مقاماتو مامورینو د هغوی د کورنۍ د غړو او د هغو کسانو چې د محکمې په تحقیقاتو کې مرسته کړې شتمني کنګل کیږي او د سفر کولو بندیزونه پرې لګول کیږي. یا د محکمې د ټرمپ دغه بندیزونه رد کړي او غیر عادلانه تصمیم یې ګڼلی.